الإمارات العربية المتحدة هزمت أفغانستان في لعبة الكريكت. پښتنو قربان وسم نجیب الله شینواری سپیکس نا دا عربی کې درته وی که څوک پوه سو که پوه نه سو بس همدومره ورته بسو. T20 کرکټ ګوره چې ظلم چرته کیږي کنه همدغسې شي نه به کیږي. سرپرایز 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 نن عربي اماراتو دغسې لوبه وکړه چې دغسې لوبه اصل کې باید افغانستان کړې وای. اول ټاس وګټه، اول باید افغانستان 200 رنزې ما خو ورته ویلي ګوره دینه د دوی خلاف باید کم از کم 180 پلس سکور مونږ وکړو، مګر کوم افسر ځای و پلانکی او حضرت الله په نهیج بالونې 20 رنزې وکړې. خدای خبر په ده باندې یو د ټیسټ کرکټ پیری ناست دی، لکه هغه ټیسټ کرکټ کې یو پیری چې هغه ټاک 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 هغه شی راغلی په ده ناست دی. او په T20 کې یا ون ډے کې زه چې دی کله راسي ګورم دا ډېر وخت راسي داسې به هم کتلی د ده سټرایک ریټ همیشه د 100 نه کم یا داسې معمولي دی 100 سره تاویږي راتاویږي. نو خدای خبر چې ولې دی دغسې لوبه کوي او بار بار دته چانسونه ورکول کېږي. یارانې دوستانې به پالو دا خو ګوره ګینګ افغانستان کې لوبغاړي چې دي دا هم هر څوک ګینګ جوړوي. میرویس اشرف او هغه چې دی نصیب زادران هغوی ګینګ جوړ کړی دی. کرکټ بورډ کې نور پخوانی مافیا چې ده هغوی ګینګ جوړ کړی دی او دغه ځای کې کرکټ ټیم کې چې دی دغې خلکو ګینګ جوړ کړی چې نه به موږ نه نوي کسان راځي او که راشي اول خو به کوشش کوو چې دا په پریکټس کې زخمی کو خسي لکه ډیر زیات بالنګ ورباندې وکړو انسان د املا او دغه نه به ختمیږي. که چرته دغسې شي لکه عظمت الله عمرزی یا بل لږ راوځي د بنګلادیش پریمیر لیګ کې ښه لوبه وکړي او هغې ځای نه راشي نو بیا به کوشش کوو چې هغه وخت کې دوی ته صحیح بالنګ ورکړو چې کله بیټسمین لکه محمد وسیم یا ښه صحیح ګرم وي چې مطلب وی وهي وی ټکئ 3 اوورو کې 30 رنزې په T20 کې بیا هم بدې نه دي مګر دونه چې ورکړي چې بیا بل میچ کې مونږ ښه په کلار کېنو. لکه یو موقع درته کتل کېږي چې د غریب سړي زوی څنګه بیرته خپل کور ته ولیږي. د حل لاره څه ده په تیر نظام کې خو موږ په فیسبوک کې چغې ووالې ورته او دغه شی به کېده بس یو چیرمین که به لاړو نو بل به د هغه نه پسې بدتر راغی. اوسني حاکمین چې دي دا یې ځان ته امارت یې د اسلام پیروانان یې ځان ته مګر دومره ظلم چې په کرکټ کې په نور ځای کې افغانستان دی هغه خو چار څنګه دا کرکټ خو د ولس خوشحالي ده دې ته خو خاص نظر وکئ. دلته هغه سړی ور میدان ته کوي چې اهل کاري چې دا شی نه چې نه حساب ورکوم نه شی ورکوم او چې تی شی مې خوښه یې هماغه کومه خپله بدماشي روانه